ادریس شیخ صاحب قصه مې اورېدلې ده. ادریس شیخ صاحب فرمایي چې یوه لویه قصه یې کړې ده چې یو سړی کار یې نه و، ښځې تنګ کړی و، بچی و، بس تښتېدلی و. تښتېدلی و، زیارت ته تللی و، د زیارت ملنګ سره دیره شوی و. د زیارت ملنګ هم ورپورې تنګ شوی و چې دا اوس څه په غضب واوښتو، زه یوازې یم اوس دوه شو. نو د زیارت ملنګ ورته ویلي و چې دا کوټې واله دا د خر بچي ته کوټې وایي که نه، دا کوټې واله زما پرېږده د زیارت نه، په دې ځان ته لرګي مرګي راوړه او خرڅوئ. دا کوټې د ځان سره روان کړی دی، لاره کې ورته مټ شوی دی. چې مټ شوی دی وایي خښ کړی دی، قبر یې پرې جوړ کړی دی، لوی زیارت خلک راځي او شکرانې ورکوي. ښه مزو چټ شو کې شو. هغه د اول قبر والا اوس بله ورځ په دې لاره تېرېږي چې ګوري دی لیدلی دی. ورته وایي دلته څه کوې؟ وایي بس هغه کوټې چې دې ما ته راکړې وه هغه مې خښ کړو، اوس ډېرې مزې مې دي. وایي دا ډېر ښه نسل دی، مور یې مال ته خښه کړې وه، مال ته مزې پرې روانې کړي. د دې هېڅ معلومات نه کېږي، ډېری جوړ دی او بس خلک ترې نه تاویږي، نه تاریخ معلوم دی نه اصل معلوم دی. ګوت مې ورسره اچولي، غړکۍ اچولي دي، څوک ورکې میخونه ټک وهي، څوک پې څپلۍ باره کړي. حاشیه وایه دا زیارت کې چې کوم څاروی حلالېږي دا حرام دی که حلال دی؟ دا د خنزیر نه هم زیات حرام دی. دا زیارتونو کې چې کوم حیوانات خلک حلالوي دا حرام دي که حلال دي؟ زیارت ته پسه بیایي، غوا بیایي، زیارت کې حلالوي. نو حاشیه وګوره، یعنی ما ذبح للاسنام، کومه څاروي چې حلالېږي للاسنامي، للاسنامي کلام د انتفاع دپاره دی او کلام د تقرب دپاره دی. تاسو همدې ځای نه ځان پرې پوه کړئ. وما ذبح هغه چې حلال شوی دی للاسنامي، لنفع الاسنامي که لتقرب الاسنامي، کوم تقدیر لګوئ؟ لام د نفع دپاره دی که د تقرب دپاره؟ د نفع دپاره خو نه دی. تیږه نفع څه کوي؟ بوت خو تیږه یې که نه، تیږه خوراک کوی شي. نو د بوت په څنګ کې به چې څاروی حلالولو دا لنفع الاسنام نه و بلکې لتقرب الى الاسنام و، د دې بوت خوشحالولو او بوت ته تقرب. یعنی ما ذبح للاسنام وهو قول، نو دا خبره ښه زده کوئ ښه چې للاسنام کلام د نفع دپاره نه دی، لام د چا دپاره دی؟ د تقرب. دا قول د امام مجاهد او د ضحاک او د قتاده دی. وقال الربيع بن انس وابن زید، دا دویمه معنا ده. دویمه معنا دا ده یو خدا چې د تقرب د بت لپاره حلال شي ولو که د الله نوم په یاد کړي، الله اکبر، خو مطلب د تقرب دی غیر الله ته، غیر الله ته تقرب کوي. نو یو معنا خو دا شوه. وما اهل به لغیر الله یعنی لتقرب غیر الله، یو معنا د تقرب شوه. دویمه معنا دا ده چې د ذبح په وخت کې ورباندې د بل چا نوم یاد کړي. وقال الربيع بن انس وابن زید یعنی ما ذکر علیه غیر اسم الله. دو معناګانې شوي، یو دا چې د الله نوم دی یاد کړی دی خو مقصد د تقرب د غیر الله ته، دویم دا چې د غیر الله نوم دی ورباندې یاد کړی دی. وهذا اولا، دا دویمه معنا اولا ده، لانه اشد مطابقه لللفظ، ځکه دا د لفظ سره ډیره مطابقه ده. قال العلماء، علماء فرمایلی دي لو ان مسلما ذبح ذبيحه، یو مسلمان ذبح کی یو ذبیحه، وقصد بذبحها التقرب الى غیر الله، او قصد د تقرب الى غیر الله، نسواره مرتد ده، دا مرتد شو. څاروی ذبح کې مقصد د غیر الله ته تقرب دی، نو دا مرتد شو. وذبیحته ذبیحه مرتد، او د ذبیحه ذبیحه د مرتد ده. نو ته زیارت ته څاروی بیایي د دې دپاره بیایي چې هلته حلال کومه مشکلات مې حل شي. بیا پکې توجیم کوي، وایي دا خو مې د ملنګانو دپاره حلال کړه، زیارت کې ملنګان دي. نو خو داسې شوه لکه مدرسې ته چې بوځي مدرسه کې طالبان دي، نو د طالبانو د نفع دپاره په مدرسه کې حلالوي، دا خو شرک نه دی. نو په زیارت کې د ملنګانو د نفع دپاره حلالوي، نو دا ولې شرک شو؟ ښځه صحیح ده، مدرسې ته چې ترکاري راوړي نو هم تسلي دي کېږي، چې ژوندی حیوان راوړي هم تسلي دي کېږي، چې حلال کړی غوښه راوړي هم تسلي دي کېږي. خو زیارت ته ترکاري ویسه زړه دې مطمئن کېږي نه، و چې هلته مې تر څو وینه نه وي توی کړي کار نه کېږي، وینه تویه وه، و هلته چې وینه توی نه کم کار نه کېږي. ترکاري چې وړي تسلی دی نه کېږي تر څو چې هلته وینه توی نه کېږي، معلومیږي دا چې نیت کې د فساد دی، نیت دی خراب دی. نو چې نیت دی خراب دی له دې وجې نه که رښتیا دې هم دغه مقصد یي چې هلته ملنګان د ولږې نه مړه کېده، دا منجاوران. نو چې منجاوران د ولږې نه مړه کېده که نه، زه پیر بابا زیارت ته لاړم، بره یو غار دی، په دې کې پیر بابا رحمه الله چله کوله. دې غار ته ننوتم،
نو ملنګانو چې د لارې نه ولیدم وایي چې کس راغلو یو بل ته خوشحاله شو زر یې ځان رډي کړو یو ځای کې کېناستو بل خپل ځای کې کېناست چې اوس به پیسې راکوي نو چې زه خو لارې نه ما خو زه خو چې ورننوتم هلته یو تنګ ځای دی په دې تنګ ځای کې چې وځي نو اول به روپۍ ورکوي که نه وایي ګناهګار یې پکې نښلي نو زه چې په هغه ځای کې وتم ما ته وایي روپۍ راکړه که نه نښلي پکې ګناهګار سړی پکې نښلي ما چې ته ونه نښتې که نه بوش هم پکې نه نښلي غټ ګناهګار خو ته یې وایي دلته ناست نه د مونځ ده دی نه د روجه زده ده ګوتمۍ دی اچولي دي هر ګوته کې پنځه پنځه وایي زه د دین ستنی یم نو دغه دا ملنګانو ته اول خو دا د دې قابل نه دي چې ته ورته شکرانه ورکړې هغه هم شکرانه ورکړې دا بیا زره چېرته پرېږدي اول خو دې ته یې څه مه ورکوه چې ورک شي دې ځین خو که بیا د رښتیا مطلب دا د ولږې نه مردارېده او تا ورته یو څه ورکړه بیا خو صحیح ده که د دوی نفع دي مقصد چې د مرګ نه پې بچ خو ستا مقصد خو تقرب دی غیر الله ته اکثره داسې ده که نه چې تقرب الی غیر الله مقصد دی هلته په ترکارۍ وړلو دې تسلي نه کېږي هلته دې تسلي په دې کېږي چې وینه توی کړي نو وما اهل به لغیر الله نو لام د تقرب دپاره دی نو دا حرام شو که نه حاشیه کې مو لیده که نه چې اذا ان مسلما ذبح ذبیحة که یو مسلمان و ذبیحه ذبحه کی وقصد بذبحها او په دې ذبحه کې مقصد تقرب الی غیر الله صار مرتد نو دا مرتد شو و ذبیحته ذبیحة مرتد او ذبیحه د چا ذبیحه ده چې مقصد دی د دې څاروي د حلالولو نه په زیارت کې دی چې دا زیارت والا خوشحالوم دلته چې وینه توی کم مشکل مې حل کېږي او چې دلته وینه توی نه کم که نه نو که دا ملنګان کور ته بوځي هلته ماړه کړي په دې د تسلي نه کېږي هلته په وینه تویولو دی نو دا اهل به لغیر الله کې راځي یعنی ذبح علی اسم غیره تعالی دا بیان د حاصل د معنا دی چې ذبح کړی شي په نوم د غیر الله په نوم د غیر الله د دې دوه معناګانې دي یا د غیر الله د تقرب دپاره ذبح شي او یا د غیر الله نوم پې یاد شي نو دلته تاسو خپله نور تفسیرونه هم پسې وګورئ معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب وګورئ په دې خلکو ډېر ښه تحقیق کړی دی چې دا پکې داخل دي والاحلال رفع الصوت احلال د اواز اوچتولو ته وایي وکانو یرفعونه عند ذبح لآلهتهم او دوی به اوازونه اوچتول د ذبح په وخت کې د خپلو خدایانو دپاره فمن اضطر یعنی الجأته الضرورت او چې دا خبره زه وکړم نو د زیارت من جاورانو ته نقصان پیښ شي نو خو ضرور به مخالفت کوي هلته د بزنس ته ګوتې وروړي کاروبار دی ورباندې خراب چې کاروبار د چا خرابې ضرور دی مړ کوي فمن اضطر یعنی الجأته الضرورت څوک چې مجبور کی ضرورت الی اکل